حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روغی ام سلمہ من دغه سټ اور ټیپ کو وډ کو وړی کا وډ کا اور تراپ یکړ دغه سه پورنا وته دې معنی کو خدای ویراغی چې سرانګ یې ویراغی نبی علیہ السلام ته فوران یې ته اور چیک شو جبرائیل امین ورته فرمای یا رسول الله خدای اجازه چې دا حسین د سره ته محبت کوي الله نبی اسلام ورته چې سرانګ محبت نور سره کوم دا مو بچای د المسای می دا سړ ټکوړه می دو حسین دا جبرائیل امین ورته چې یا رسول الله ته وی نشان چې ته ماته د سره اسکی معامل کوي چې جبرائیل سامل ور سره کوي جبرائیل امین پر ورته کولاو کو د کربلا مې دنیا داسې مخ ورته وروړو خدا حسین چې په د حسین باندې یزیدیونه د هر طرف نه حمله شری کړی وي او په اخر شیو بدبخت لګیاو ساریونه پرې کو حضور مبارک وژړل داسې وژړل چې ام سلمہ ور ودلاغه پترا پرغللا هغه ویل چې کدا دغه د وجنه روړي چې دا وېډ کا ورغی و چې یا رسول الله مخ ډیر تم کو خو وېډ کا دروغی یا رسول الله صلوات ته شیدو بیا سمورته چې نه دغه تنه چې دای ته نه روغی دا بچای مې نه دا ته دا مو ماتر ته ټوکړه کوي بیبی فاطمه ورته یا رسول الله دعا وکړه چې دا نشي کاټ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت ورته فرمایي چې ته پتا روزي نه چې دا کاټ شي یا خدای او دې الله دې رسول او دې دین دې پورا کاټي کړل عزت مند خپل بال بچا صحابه کرام جانثار ابو بکر عمر سعد ابو عبیدہ حضرت علی دا مایندون تتری دې کټ کول دې پورا موت دې پورا جوړی یش کې نه عزت مند بیا غوند وشل د کربلا په مایندون شه د حسین رضی الله تعالی عنہ دې سره دوکا شو یې دو ډېر وښدا واقعا دو دې کېر ټول اهل عیال تلی ټول زونون شزینا وېډ کی دا ټول تلی نو دې سره دوکا وشلا یزیدیون هر طرف نه په بدل شل و دغه نه بعد اول دا وړي کی وېډ کی ونټل کړل وې دا وړي کی وېډ کی دا شزیناو نټلې کیه دا ونټلې کړل دا سی وې خیمه ته بیتل دی ګوشي پرېر دا خاروق شوق ارسی په بان کړل عبید الله بن زیاد خپل جرنیل ته وی چې خوښه ده نه دو چې دا کیم وړ کې او شزینا مې ټیل کړل چې په خیماشه په دغه باندې تیل ته کې او تلای ور کې وې اسوي الله اکبر په جواب شو ورته چې بدبخته په تاریخ شه چا شزینا وړ کې نه دي سوځولي او ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د کیر بل بچا اهل عیال نرینا شزینا وړ کې سوځوي خبره نشله منظره وړ کې شزینا غوښې کړل او حسین او د حسین سره د دو بچیون اور سره د دو تر زمان ورارینا دا ټول دا پوتشل زمون د جنگ پشریش اې د په مخ شیرت مند ازونون ټوکړه کېدل دریش په درې ورځه اتشان مندای چې سره وخوري او تشای وچشي بیرت مند داسه دریا فرات طرف ته حسین پکر شدو روان ده چې رشکی به خو په وچن تنده مې موتا شي دریا فرات طرف ته چې ور نردیش دلره د لره زوینا یو لعین تیر گزار سم کړه دا تاریخ ابن کثیر دا واقعہ لیکلی ہے تیر یہ سم کړه دا او د حسین رضی الله تعالی عنہ باندې گزارو کو حسین چې داسې لوس چې وکړه تیر په د لوس نه تیر پوت حسین فوران دا دواړه لوسنا سره میټا کړل او د وینې نه چکلا ډاکشل رب په لاستر کې چې کړه وی چې یا الله د موتان وینا اوخل ربا یا الله د تو حکومت یا الله ته چې په خپل فیصلات باندې روزي او مدد دې باندا یا الله زه د تو نه روزي ربا داسې وینه ور گزار کړلې او بیا وی چې یا الله یو ګیلار ته درېږي یا الله حکومت خو دې تو دا چاته دې ورکړه خوندا یا الله یو ګیلار ته درېږي پکیم در یو باندې چې چا په تاریخ شه خنزیر نه دا بند کړه او چا سپاین دا په بند کړه خنزیر اوس بیا پچلې دي اخته د محمد مصطفی بچونه تنن پابندې بنور کړي نه با یا الله زه ته په فیصله باندې یا الله روزي او بیا دغه طرف نه بیا خیمه تر راونې دیو وړي کا بچایو اگر خلی سینې سره لګای ابن الموقد النار لعند بل نتیر گزار په سمای د سینې تر لاند کړه نه دا
چې هغه تیر روغی د بچي په سینه شننه د طرف ته پوهېته بیا فورا لپه ورته ونیوله د وینې نه ډکه کړه وی چې یا الله مش چې تو روزي کوي یا الله دا مې د بل بچه وله وینه ونسه خو چې ته روزي وی او بیا بدبختي حمله په وکړله چا سر نه ونه کټ کو ځکه چې ورته پته وه چې دا چا په سینه لبېدله ده ورځ د قیامت غټ عدالت یاد شوی څه جواب کوي یو بدبخته په باندې راغی حولی ایک گزار په باندې وکړو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کلام کې داسې وګړو په دغه ټیم باندې په مدینه شننه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ خیب ویني نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیب ویني چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګیا ده داسې یو مایندون ده د شګې مایندون ده د وینې لړله ده او داسې شیشه ده ورسره او داسې وینې ټلای وي هغې شیشې ته ورچوي عبدالله ابن عباس پته ونه کوي یا رسول الله دا څه شی دی په دا لوشې دی ورته چې یا عبدالله نن د مو بچای په کربلا په مایندون شمو امت لګیا ده ټوکړې یې کړل هغه وینې ټلاو چې په ورځ د قیامت یې رب ته مخې ته کړي یا الله د مو د بل بچې وینه ونسه تو د دین د پوره چې کیمه قرباني کړې وه عبدالله ابن عباس وی چې عیني چې زه په یخ ټیم مو سترګې کولاو کېدلې او حقیقت پته ولګېدله کنې په کربلا شې د حسین نه سر کلام کړی و په دغه بدبختي هغه سر راوخیستو وخت مقصدان و د عبیدالله بن زیاد دفتر ته مخې ته راوړو په نظام باندې پوسټر نیولاو چې کله رارسېده کنې مقصدان دفتر بند و کنې بیا لوړ خپل کیر ته سبا وخت ته دا د کارنامه ثابتوله چې د حسین سر مو راوړو کیر ته ننوتو اثر یې کښېږدو په ټاپ یې لوندې که دی به د ښتې وینځلی ټاپ نه په دی د حسین سر لوندې من د خلق داسې دغه مځکه اسماني خلق لیدلی دي چې د رب د روزي کولو د پوره سر په ټاپ لوندې شوه ده میرډن د الله رب العالمین د ذات روزي کولو د پوره سوچه نه ده کړه دا حولی دوې ښځې وې یوه ښځه راوغوښتله و هغې نه بعد هغې ته خبره کوي په فخر سره چې تو ته پته شته نن په ټوله دنیا کې معزز انسان حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د محمد مصطفی د زړه ټوکړه د ایک سر د مو په لوسې باندې کلام ده او راوړه مې ده فوراً په زوی شه ودرېدله ورته چې ای بدبختیا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د بچی سر د کټ کړه ده او ته فخر کوي چې دا مو داسې کړي دي مو د الله په ذات باندې قسم یې مو ته په یو ځای باندې استوګنه کرونا دو په تېره شپه باندې د کیر نه ووته بله ښځه یې راغوښتله هغې ته دا خبره نه کوي چې مو کومه کارنامه کړې ده هغه ښځینه بله ښځینه ناسته ده چې کله سبا شو پته ونه کوي چې حولی ته چې سره څرنګه خبره ده وایي چې حولی مو ټوله شپه تېره کړه ایرې ټاپ چې پرېږد ده په د ټاپ لاندې څه شی دی حولی ورته چې ویلې په دا لاندې څه شی دی وایي چې مو کتلی نه دي چې څه شی دی خو د اسمان رخه د نور رڼو جوړوه او مرغون ګټ په باندې یامېدل ورګېزېدل و باندې تلل دغه ټاپ باندې څه شی وي په دغه ټیم شه د حولی د سترګې نه اشکې راغلی په دغه لاندې خو مې د حسین سر مې ایښه ده د حسین سر کله چې ښځینه وه هغه ویړکې هغه د حسین خویندې هغه وړیکې ویړکې دا یې په خیماشه باندې کړي بیا هغه یې سره ریاستل چې داسې د میر مال خانې مات شو بیا پاشه د حسین یوه خیر وه زینب بنت علي زینب نوم یې و بیا هغې داسې هغې خیمې نه پردې چیکې کړلې چې زه د خپل کیرول بنګون ووینو دا ځوانان چې چیرې پروته دي چې کله یې ولیدل او میندون یې ولید چې د حضور مبارک ته کیر الماسیون و د ځوانان ټوکړې ټوکړې پروته دي و دغې بدبخت یې پوس وسون پسې راولید او جدي نه ور مسخه کړي کنې چغه یې ووله وا محمدا وا محمد تصلیک الله والملائکه اے محمدا رب د پتو باندې درود و سلام وی هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك سبايا یا محمد وګوره خپل بل بچی ته چې په سر پیژاوې د شراوټ اے حسین ته وګوره مزمل بالدماء په خپل وینې چې الله تو باد پرېتا بس تا
بدن پر سر نشته ده یا رسول الله مقطع الاعضاء ټول اندامونه ټوکړې ټوکړې پروت دي و بناتک سبایا یا رسول الله بل بچا دې تو د کیر بچی هو تیر سر یا د کافر پکای دو بان شروغلله ا د کافر وینځشله یا رسول الله وګوره دې منظر ته دې تو مت ته په بل بچي باندې سو کړل یزیدیوں نے پارا مقرره کړی و چې په حسین باندې سک جنازاونه کی ادي کیر لاشینه د سره شي وسینه پتر پاولی وشه کړی پارا په مقرره کړی و چې سک جنازه پونه کی دغه مزګه اسمونه داسې ورځ لیدلې دو چې رب دې روزي کولې ده پر خپل تن او من وینا وجود غوښه هر څه د رب رضا ده پر ټوکړه کړی دي او هر څه وډاو کړی دي دغه نه بعد حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا شزینه اوس کولې ری کوفه ته حاضر په کوفه شه یزید چې کیم دا پتا بند نوستا و دې داسې مخه ته ورته روغله پتا وکړه چې اوه د خوده محمد د کیرول بل بچا اهل بیت ته دا خو ډېر ستړي ستمندي ډېر ګړدې والی دي داسې وکړي چې نوې نوې جوړې ورکې جوړې ورغوندي ډېر خړ پړ دي جوړې وخستلې اسی ورته نیولې زینب ته چې داسې موټه ته جوړاو نیوله زینب داسې ورته وکتل دغه نه بعد یې په لوس والا ورته چې څرنګه داسې جوړا زه تان ته وړم د محمد په بل بچا څه کنه شول پته مو ته داسې جوړا نه دو پچا داسې یو وړي کا بچایو علی نومیو علی بن حسین دا بیمورو دغه شزینا سره ځکه دراولاو یزید پتا وکړه چې دا وړ کا سکتا و چې دا وړ کا هو علی بن حسین دا حسین بچای دا یزید ورته وایي چې دا چا پرېښه ده دغه نصار وایي دغه نصار وایي جلات چې کله تیره ورته چې ګوله زینب دیغ زینب پر طرف کړل او یې په بدله کړه پوس په سمستا وی چې بدبخته خلکا د محمد خو مې کا پرې نشته ته یو وړي کا بچای خور پرېږده یې او کدا نر پرېږده یې به ما ور سره ختم کې مو ته داسې زندګي نو د بچا دغه علی چې کله ورسته الله رب العالمین ډېر لوی دنیا او دولت ورکړو لقب یې زین العابدین بشپه وخت د رړل به خپل غلام ورته چې آقا الله رب العالمین دینا دردا دنیا دردو حسب و نسب یا دردا هر سی فراح در دی او دمر ډېر جوړې دا ویلې علی زین العابدین ورته وی مخ یې په شر وړو چې د یعقوب نه یو ورک شو او سترګې په شړل دی او مو خپل خاندان په دغه سترګې ولید چې ټول اوچترې شو اوس د په آرام خېبینه وکړو عزتمند رب کائنات روزي کولې د پر حضور مبارک خپل بل بچا خدای تقدیر ته اوس پر لا ټوکړې ټوکړې کړلا عزتمند موت د پر دعاګونه او سولینا کړې دي عزتمند موت د پر دعاګونه او سولینا کړې دي خدای تقدیر ته نس پرلی کنه حضور مبارک چې سوال کړه چې یا الله حسین ددا کربلا مایندون نشي جوړ بدا ز په داوی سره وین چې الله پاک ودا تقدیر په سټ کړه وا ودغه داوی دلیل مو سره دادا تاریخ ابن کثیر لیکلی دي و چې کله چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باندې کله باغیون ورغلو حمله کولا هر طرف نه ګیرا پاچاولی وا پس یکفیکهم الله وهو السمیع العلیم آیات باندې دای پوس شهید شو دا هر طرف نه ګیرا پاچیدلی وا د سره نه مسلمان سپیون موجود وي د سترګې لوړلې دریش په درې ورځې مسلسل پتن د رېژې نیولې وې کله سترګې لوړلې خیب شو نبی علیہ السلام په خیب شو ورته راغی ورته داسې کړکۍ او پاشه ورته روته و دغه نه بعد یې بیا پته کړې په یاد شله و دغه نه بعد ورته ویل چې عثمان په د دوی شی وات تفاشا کا حکومت غوړې به الله ته سوال کوم چې دغه حکومت ته باقی کی هغه مشتره رژام وته عثمان ورته ویل چې رسول الله دغه کا تو سره رژام وته حضرت مبارک ورته ویل چې بالکل منصیره دو اصلا عثمان د خیب نه بیدور شو فوران یې بیا ولیدل چې پته دي شلې دي فوران یې خپل شذار غړتلا ټول صحابه چې کوم مرتروي ورته ویل چې تاسو دریمي ہے او د الله رسول سره وعده کړی د وګاره رضا محمد مصطفی سره په جنت شمتاو تاسو ورسی مونږ درې شي لوړ شي ابو بکر بچایو محمد پښیره ونیو
عثمان داسې ورته وکتل ورته چې اے محمده پلور خو دې دغې ږیرې نه ډېره حیا کړې نو پلور خو دې دغې ږیرې نه ډېره حیا کوله محمد چې دا خبره اورېدله کنې پر سټ شو او داسې وایه ابو بکر خو خود خو محمد مصطفی و حیا ونه کوله د عثمان نه زموږ د خبره هم په دا پرې کوله چې به هغې غوندې وشل به وېګا ته شهید شو حضور مبارک ورته وویل چې کویې به د حکومت ته ونه غواړو د تقدیر په سټ کول دي به نه راته شی دي عزتمند خو خپلې بل بچې دې پوره دعاګانې نه وکړې موتو دې پوره دعاګانې او ژړوګانې وکړلې هېڅ عزتمند آخري خبره مطالبه دا د وخت کم ده چې عزتمند ډېر وخت تېر ده لږ کې وخت پوتې ده پته نشته عزتمند دی چې څومره زندګي څومره سترګې پټای وره منډای په دنیا شي څومره وخت پېژاندي وي عزتمند مرګای مې په ساره روان ده مرګ نه بعد وروستې لویه مرحلې دي د بوندې بادشاه ته ګورې شپه ورځ عزتمند اوله 4 میاشتو صدا وکړي عزتمند په تېره شوې زندګي باندې